هم په دې سوشل میډیا باندې قمقل دا خبرې کوي مېره څه کاروبار وایي دا تنخواګانې نالي ما وایي انا لله و انا الیه راجعون باباجي مې څومره تنخوا باندې ستا په خیال ملا صاحب ته راځه یو مدرسه ته وګوره چې کومه غټه مدرسه او غټه منارې وي راځه چې ځو چې د استاد جینۍ تپوس وکړو رجسټر به راولو چې پته ولې څومره تنخوا ده وایي څومره ده مې 5000 6000 10000 غټ شیخ الحدیث 15000 20000 بس که کراچۍ کې وي نو وي به دلته دې نه زیاتې تنخواګانې نشته وایي 10000 او 15000 ما وایي که لک 2 لکه روپۍ تنخوا مې و د بادامو یو تلاس په څومره ته څومره چنده ورکوې مدرسې له دا مې تا نه تپوس کومه ستا په ګاونډ کې څو مدرسې دي څو جوماتونه لري څومره چنده ورکوې بس سر یې ښکته وایي خلک وایي نو مې خلک وایي خو سوچ عقل شته که کوم ځای نه تنخوا والي د مدرس تنخوا کوم ځای ده او باباجي ما ته ویل ځای کې مې بیان کړ ته ما دا وایي مې 15000 یا پیدانو غریبانانو 5-6000 تنخوا اما ته په دغه کې اواز راکړه په بیان دوران کې وایي په دې ګزاره کېږي ما باباجي بالکل په دې خدای مونږ له ډوډۍ هم راکوي په دې 15-16 تنخوا کې په دې کې خشته ښکلې پټکې هم دی په دې کې مزېداره چوغه هم ده واسکټ هم دی جامې هم دي او مې باباجي ښه مزېداره ډوډۍ او مې په دې کې مونږ باندې خدای حجونه عمرې هم کوي وایي دا څنګه مې په څنګه نه پوهېږم نه وایي څنګه د مونږ خو شپېته اویا زره تنخۍ میاشته پرې نه رسو 25-26 تاریخ نه پس دکاندار نه ځان پټو او ته به په 6,000 او 15,000 او 10,000 تنخوا کې مونږ حجونه عمرې مې په خدای چې دا حقیقت ته ته وایم ښه ډوډۍ خورو ګنې مې یو کار وکړه مې ما سره یو څو ورځې وګرځم مفت فري به دې وګرځم که مې تا د غوښو نه او د چیلې او د ګډانو او د چرګانو د غوښو نه الټۍ ونه کړې راشه ما ته ووایه ما سره یو ډرایور و پخوا مولانا صاحب دې مقتدي و محمد خان لالا خدای دې وصبر هغه به زه ګرځولم ګاډی نو چې ته به ډوډۍ ته کښېناستو اکثر په مونږ خلک مهربانۍ کوي ښه شی راله راوړي کېدي راته نو هغه به دا پوزه وڅنډله داسې وایي بیا غوښه ده وایي نه خورم وایي چې ته ټیپر نه پخوي باټینګن نه پخوي مې لکه مونږ باټینګن وله راځو تور باټینګن که خدای دا مخ مې رات کړي مونږ باټینګن وله راځو نو ما باباجي ته ما باباجي ته ما سره یو څو ورځې وګرځه که تا د غوښو نه او د چرګانو نه الټۍ ونه کړې مونږ ته خلک وایي ډېر دوستان جیت ګډ به دلالالو ما له ټیم قسم دې ډېر دوستان یاره جي چیلې مې درته ساتلې یاره مال یو ټیم را ګډ چیلې مې اوس دې غریب ته را ګډ او چیلې یو خوشي واقعي میلمه له خلک کوي دی مروره که ماله ډوډۍ کوي نو ټیپر به پخوي ساک به پخوي وایي ولې مې دې نه زموږ له تور دی لسخا دی دا په مونږ خدای ډېر وخوړه روزي د چا لاس کې راوایه داسې نه شوق سره به وایه نور شوق سره به وایه رزق چا سره ژوند چا سره عزت چا سره روغ صحت چا سره بچی چا سره نو چې کوم انسان کافر دی د خدای دشمن دا غله ورکوي نو چې د خدای قرآن ته ناست نه به یې ورکوي قرآن کې وایي زه نه من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم دا شي خزانه ما سره ده خو په یو اندازه ور په دې مولایانو کله کله بندي په دې نورې نه بندي دی باندې ازمایش راولي چې دی لږ ما ته وجاړي کله تکلیف ورکوي چې راته وجاړي دی بل نه ورکوي که دی بل له ورکه تښتي دا ازمایشونه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وذا طالبان د دې په معنا پوهېږي چې دا ما الا على لفظ او دابة نکره او دا په دې دا علما پوهېږي څومره سخته جمله ده نو روزي د خدای لاس کې را نو ملا له به نه ورکوي جامه د خدای لاس کې را ما له به نه راکوي زما په خدای ایمان دی دا زه خو به ځان پرېږدم یو طالب العلم حیثیت مې خو دا علما چې دا لګیا دي سهار نه ماښام پورې د قرآن درسونه کوي او د خدای قرآن د خلکو سینو ته کوزوي نو دوی له به خدای روزي نه ورکوي ښه به ورکوي باباجي ما ته وایي دا څنګه نه پوهېږم باباجي په څنګه نه خیر په 4-5 څنګه ما نه پوهېږم بس روان شو څادر یې په اوږه کې بیا راغی چې راغی جیب نه یو 50,000 نوټ راویست ما له یې راکړه وایي مولوي صاحب دا زما را طرف نه هدیه ده دا جیب کې واچوه دی خو راشه باباجي مې تاسو یو ټکي بار بار ویل دی ناغي دا تاسو وی ما وی چې دا څنګه مې دا څنګه دا څنګه ستاره جیب نه تا ته خدای لکه واچول ستاره جیب نه راوته او زما جیب ته را ټوپ کړې
دا جناح صاحب یوازې ستا میلمه دی څه موږ سره یې سروانه خو نه ده ستا جیب نه ما جیب له راغی نو زما وروڼو بنیادي خبره دا ده چې روزي رسان الله ډوډۍ د خدای په لاس کې دا مه وایه دا سوچونه مه کوئ دنیا د اسبابو ځای دی په ما الله ازمایش کوي په تیم کوي اسې تاسو نه یو تپوس کوم د ټولو ملګرو نه ما ته به پوره جواب راکوي چې د دین په طرقې به موږ ډېر خوشحالېږو که الله شاباس او د دین په ناکامۍ او په کوتاهۍ به زه ډېر خفه کېږم که الله بس نو مولا چې دا کم خدمت کوي پوره دین دا طرقې له کوي زما نه پې زیات الله خوشحالېږي خو دا د اسبابو ځای دی په ما ورته ازمایش کوي نو خپل بچی به که خیري انشاءالله څومره دوستان چې دا زمونږ سیزن دی د مدرسو د داخلو د شروع ده یو بچی د زړه نه د الله دین ته وقف کوي علم پې وکړي حفظ پې وکړي مدرسو کې داخل کړي بل دا چې د عالمانو قدر وکړي عزت وکړي احترام وکړي په دې خیال چې د ما بچو ته قرآن او دین ورته ښایي عالمانو عزت وکړي او د مدرسو خیال وساتئ او بل دا چې د خپلو بچو هم خیال ساتئ سکول ته چې څنګه بچی دی لاړ نه شي او تپوس یې کوې چې د ما بچی سکول ته راغلی و که نه کوې که نه کوې دقسې د مولوي صاحب نه تپوس کوې چې مولوي صاحب زما بچی سبق له راغلی که نه یې راغلی هلته تپوس کوې هلته مینه ده د سکول سبق سره دلته تپوس ته کوې مینه دي نشته پته ولګېد باقاعده تپوس کوې د استاد جي نه بل راځئ د علماو سره لږه ناسته کوئ د مدرسو ته دی او د مدرسو سره کې یو پوټې ناسته کوئ قسم د ژوند به بدل شي هسې ځای زما خو چې څومره دوستانې زه دا مشوره کوم کومه مدرسه درته نږدې ده پلان کې اتوار په ورځ زه ورسره ناسته کوم وایي زه خو په دې نه پوهېږم مه پوهېږه که نه د خدای رحمت ورېږي هغې لاندې خو کېناستې کوه صفایي کوې د مدرسو استادانو د مدرسو قدر کوي احترام کوي عزت کوي دې سره به انشاء دنیا روانه دنیا د پاتې چا ځان سره په سر د خپلې کارخانې یوړی او که بلډینګونه څومره لوی لوی بادشاهان د دنیا نه لاړل تش تور لاړه مونږ چې هم د دنیا نه ځو تش تور به